د پسرلي په راتګ میدان وردګ ولایت کې هم د نیالګیو کینولو کمپاین پیل په موخه د همغږۍ غونډه ترسره شوه. د یاد ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس مولوي الله محمد ذاکر وایي روان کال به د ولایت په بېلابېلو برخو کې 55,300 نیالګي کینول شي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره له اړوندو وزارتونو سره په همکارۍ تر 1400 کال پورې په ټول هیواد کې 203 میلیونه نیالګي په پام کې لري چې دا کینوي. نو له هغې جملې څخه د میدان وردګ ولایت ته په پلان کې ورکړل شوي دي چې 55,300 نیالګي د اړوندو ادارو په همکارۍ او د خلکو په همکارۍ په ټول ولایت کې په امن منفعه ساحو کې کینول شي. د یاد ولایت مسؤلین وایي د نیالګیو کینول د چاپیریال د زرغونتیا ترڅنګ دنیوي او اخروي ګټې هم لري. د دغه ولایت والي ملا خیر الله خیرخوا پام ولس او دولتي ادارو غږ وکړ چې نیالګیو کینولو ترڅنګ یې ښه ساتنه وکړي. هر سړی خپل مسؤلیت دغه کچه باندې وکړي لکه د خپل کور لپاره چې یو کار کوي بل سرپرست ونه لري. که د چا په دغه باندې یو نهالګۍ پاتې شي هغه دغه صدقه جاریه ده، هغه ته خیر بل چا ته رسیږي. نو که موږ تاسو داسې وکړو چې دغه نهالګۍ په باره کې دغه لاس سره ورکو کوشش وکړو چې څونه قدر کولی شو موږ تاسو وسې ټول وشاندو. خصوصا هغه مسؤلې ادارې په دې کې باید ډېر کوشش وکړي چې هغه دغه 2-3 ارګان دي او نور موږ سره همکار یو ان شاء الله تر هر ځای پورې که وزارتونه یې که دغه موږ همکاري ورسره کوو دوی به هم کوشش کوي. د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ رئیس مولوي خان محمد حقمل په وینا کوښښ کوي په بېلابېلو سیمو کې نیالګي کینوي. البته د زراعت د مسؤل په حیث دا خبر زه کوم چې ټول پرسونل د زراعت ان شاء الله په دې کار کې همکار دي او څه امکانات چې موږ لرو که هغه موجوده نیالونه لرو یا مثلا کوم نظرونه لرو زه به ټول پرسونل بیا مالت داسې راټول کوم جلسه به ورسره ونیسم چې هغه ورځ ته اول ځان اماده کړو چې کومه هغه ورځ ته معاینه کړې ده. د میدان وردګ ولایت چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین وایي د وزارت له لوري ورته په راتلونکو 5 کلونو کې د 215 میلیونه نیالګیو کینولو هدف ورکړل شوی چې د ولایت په بېلابېلو سیمو کې به کینول شي.